په هیواد کې روانې جګړې او کرونا ناروغۍ د عامو خلکو ژوند تریخ کړی دی. عام افغانان وایي په هیواد کې جګړه او د کرونا ناروغۍ د بېوزګارۍ او فقر کچه لوړه کړې ده. دوی زیاتوي له یوې خوا په هیواد کې بېوزګاري او له بلې خوا د خوراکي توکو بیې لوړېدل هغه څه دي چې دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی په چارواکو نیوکه کوي چې په خپلمنځي اختلافاتو او شخصي ګټو بوخت دي، نو ځکه په هیواد کې د روان ناوړه وضعیت په کابو کولو کې پاتې راغلي دي. دیگه همه مملکت ما رو اعلام بتین، ما میفهمیم همه ما به بلنگا میفهمیم همه خاک ما رو خود در بدر کردین. شما ببینید خبر ندارین یک بجار بچن شده، یک بمراغن بچن شده، کار گم است، غریبی گم است، شور است در افغانستان. مملکت ما رو اعلام کنید تا به خیره. عام خلک وایي نړیوالې ټولنې له بېوزلو افغانانو سره زیاتې مرستې وکړې، خو مستحقینو ته نه دي رسېدلې. دوی وایي د حکومت د ملي دسترخوان په نوم مرستې هم ټولې د چارواکو او زورواکو شخصي جیبونو ته ځي. حق به حقدار نمیرسه، کلش نمید پایمال میشه و چی میشه و دسترخوان ملی شد و از 30 و چند مملکت در افغانستان آمد کلش غرق شد. مردم کلی باور کو که نمیال همگی بیکار است. حالا ما میخوایم که کار خوب باشه، غریبی باشه، در شهر ما هم باشه، امنیت باشه، که انسان باید زندگی خوش داشته باشه. د ولسي جرګې غړي وایي که څه هم حکومت په ځینې سیمو کې له بېوزلو سره مرستې کړې دي، خو دا بسنه نه کوي. دوی له نړیوالو ټولنې څخه غواړي چې له جګړې او کرونا ځپلو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. برنامه دسترخوان ملی که از طرف حکومت در بعض مناطق افغانستان پیاده شده او هم بسنده نیست. ما از جامعه جهانی، از نهادهای کمک کننده، نهادهای اونا که برنامه بشردوستانه داره به داد مردم افغانستان برسه و اگر دنیا به کمک مردم افغانستان در این شرایط کنونی نرسه ما روزای سخت را در پیش رو خواهیم داشت. د یادولو ده چې نړیوالو ټولنې له جګړو او کرونا ځپلو سره په وار وار مرستې کړې دي، خو خلک بیا شکایت کوي چې دا مرستې شخصي جیبونو ته ځي، مستحقینو ته نه ورکول کیږي.